سلامونه وخت مو بخیر. ورزشي خبرونو ته مو زه نصرت الله خوشحال هرکلی کوم. د بامیان ولایت په یکاولنګ نمبر 1 ولسوالۍ کې د دې ولایت د ورزش د مسؤلینو په شتون کې د 11 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې په دورهیي شکل ترسره کیږي 2 اونۍ به دوام وکړي. په هلمند ولایت کې د فوټبال فدراسیون له لوري د 8 غوره لوبډلو هارون پوپل، بوست، بارک، غربي لیسي، بارک، نوي یاران، شاهین او اتفاق ترمنځ د فوټبال ګروپي سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې د غربي لیسي لوبډلې 1-0 ګولونو په توپیر بوست لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې د هارون پوپل 3-0 په میدانونو په توپیر اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د لښکرګاه ښار په مرکزي لوبغالي کې ترسره کیږي 3 اونۍ به دوام وکړي. په هرات ولایت کې د نفتي موادو اتحادیه او د پارا اولمپیک 2 لوبډلو ترمنځ د والیبال د ناستې سیالۍ ترسره شوې. د دغه سیالیو په پایله کې د پارا اولمپیک لوبډلې 3-1 د نفتي موادو اتحادیه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادو سیالیو موخه د پولیو په اړه پوهاوی او د هرات پارا اولمپیک پخواني مشر مرحوم نادرشاه حیدري یادونه وه. په پای کې ورزشکارانو ته میډالونه او کپونه هم ورکړل شول. د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند په شهید یاسین کریمي کلب کې د غزنی ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په همکارۍ د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ حاجي محمد علي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې د مرحوم محمد علي او بلو داود لوبډلې د یو بل پر وړاندې سیالي وکړه چې په قانوني وخت یې 1-1 مساوي پای ته ورسېده. وروسته بیا په پینالټۍ کې د محمد علي لوبډلې د 3-1 ګولونو په توپیر سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سره د محمد علي لوبډلې لومړی، بلو داود دویم او د مقر ولسوالۍ د اتحادیې لوبډلې 3م مقام خپل کړ. په پای کې د غزني د سپورت امریت د استازي د شهید یاسین لوبغالي د مسؤل له لوري غوره لوبډلو ته کپونه د لومړي مقام لپاره 50,000 افغانۍ، دویم مقام ته 10,000 افغانۍ او دریم مقام ته 20,000 افغانۍ چې د مرحوم حاجي محمد علي د زامنو لخوا په پام کې نیول شوې ورکړل شوې. د خوست ولایت ترزیو الیشور ولسوالۍ په بالوټ باغ سیمه کې د همدې سیمې د ځوانانو له لوري د 11 لوبډلو ترمنځ د کرکټ بال ټورنمنټ د کرورو لوبډلې په ګټه پای ته ورسېد. د ولسونو د یووالي په نوم دغه ټورنمنټ چې 3 میاشتې یې دوام وکړ د خوست د بیلابیلو ولسوالیو ترڅنګ د پکتیا لوبډلو هم پکې ګډون درلود. د یاد تورنمنټ پایلوبه د کیرورو او ګل اکبر خپلواک لوبډلو ترمنځ وشوه. د کیرورو لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 10 اورونو کې 101 منډې وکړې. په مقابل کې یې د ګل اکبر خپلواک لوبډلې 120 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 4 منډو په توپیر وبایلله. د رسنیو د راپورونو په اساس د فرانسې د تولوز لوبډلې 15 لوبغاړو د یکشنبې په ورځ د فرانسې د لیګ یو په 25مه اونۍ کې د نانټس پر وړاندې د خپل ټیم له لوبې څخه د اسلامي قوانینو د خلاف ورزۍ په برخه کې د دغه لیګ د کړنو له امله بایکاټ وکړ. د فرانسې د لیګ یو مشرانو پریکړه وکړه چې د دې لیګ د اونۍ پای لوبو کې د هم جنس بازۍ سمبولونه وکاروي، یو عمل چې د پراخ غبرګون سره مخ شو. د تولوز لوبډلې یو زیات شمیر لوبغاړو خپل مشر روزونکی فلیپ مونټانګیر ته اعتراض کړی او 15 تنه یې د نانټس پر وړاندې په لوبه کې نه دي لوبولي. زکریا ابو خلال، موسی دیرا، فارس شیبی، لوګان او سید حمولیک د خپل ټیم یونیفورم اغوستل رد کړل چې د دوی په شمیرو کې د هم جنس بازۍ سمبولونه وو. د تولوز او نانټس ترمنځ د یکشنبې ورځې لوبه چې د فرانسې د جام په لوبه کې د دغه 2 ټیمونو د مې د میاشتې د 9مې لوبې تکرار وه له ګول پرته پای ته ورسېده. د فرانسې د جام په پایلوبه کې تولوز د 5-1 په نمرې سره نانټس ته ماتې ورکړه.